سلام قدرمنو هیوادوالو، د تیر په څېر یو ځل بیا ډېره دردېدونکې، ډېره فقیره، ډېره مستحقه کورنۍ، خو الله تعالی دې پرې غیبي ورحمېږي. قدرمنو، دا زموږ هغه مور ده چې هر وخت خپلو بچیانو پسې ځورېږي، یعنې د وړکتوب دوره یې رالوی کړي او زلمیان شي او الله تعالی ترې راواخیستله. یعنې دوه زامن، دواړه په دې دنیا نشته. آفرین دې د دې مور زړه ته شي چې د دې زړه هم خپلو بچیانو پسې کړېږي همداسې هر وخت یې. مورې، ژوند قصه دی هغه بچیانو ته وکړه چې تا د کمرې د لارې ګوري. مخکې موږ هم راغلي وو، تاسو په خیمه کې اوسېدلی، اوس دغه ځای شو ستاسو. د الله هیله ده د دغه دوه ماشومانو هیله ده، یو هغه ده یو دغه ده. دا به غټېږي بیا به زه ورته کښېنم. دغه ملګور ده او دغه دوه بچیان مې وو، یو شهید شو، یو ژوندی زاړنده ورک شو. دوه شهیدان شو، یو ژوندی زاړنده. دا نهم کال ده چې ورک دی. موږ ناست یو د الله هیلې ته چې دغه پلار ژوندی زاړنده ورک. الله تعالی دې ښه ورسره وکړي. تاسو ته دې موږ هیله ده، تاسو ټول دې ما بچیان یې. موږ دغه یتیمان او دغه کونډې او دغه په الله سپارلي، بیا هم په تاسو سپارلي. که څه شی له لاسه کېږي او موږ ته م راکړي، خدای دې ښه در سره وکړي. ځینې عام خدای دې ښه در سره وکړي. قدرمنو هیوادوالو، دا په کور کې چې پلار وي، اولادونه هم خوشحاله وي چې زما پلار په کور کې شته دی، ما ته به څه راوړي. ماشومې ستا په زړه څه ارمان تېرېږي چې دا حال ګوري، د کور دا مشکلات، دا سختې تنګې ګوري؟ موږ پلار وای که نه، موږ به پلار مې سکول کې اچولی، موږ پلار موږ به ښه ساتلو، موږ به ماړه ساتلو. موږ چې پلار نشته، اوس موږ هېڅوک هم نه ساتي. قدرمنو هیوادوالو، دې هم د خدای لاره نیولې او خدای ته ځان تسلیم کړی، الله تعالی ته ځان تسلیم الله ته کړی. م ځان سپارم. هر وخت وایي چې الله خو شته، الله شته، بېشکه الله ټول لرو او هغه دنیا هم لرو او هغه دنیا هم تاسو ټول په نظر کې ونیسئ. دا څه شی چې کوو دا ټول امتحاني دنیا ده. امتحاني دنیا هغه دنیا ده، باید د هغې دپاره کار وکړو. قدرمنو، ټولو سره دا ډېره هغه دنیا دې مظلومه خدای کورنۍ ده، درکړي ټولو ته. ډېره یو فقیره کورنۍ ده او دا دې مور سره یو بابا دی بیچاره، هغه هم په سترګو څه نه ویني، نه څه کولی شي، بیچاره سپین ږیری دی، نه مزدوري کولی شي، نه خواري کولی شي. او نو الله تعالی دې په دې کورنۍ ورحمېږي. زمونږ یو ورور دی چې عبدالبصیر یوسفي نومیږي، په ډنمارک کوپنهاګن ښار کې اوسېږي او د خپلو ملګرو نه یې چنده ټوله کړې وه. 20,000 افغانۍ چې ملګري څوک دي، ترک هیواد نه دي، پاکستان هیواد نه دي او هغې سره کار کوي. الله توبه. چاواله مورې، دا د خپل مسیانو ته او د انګورګانو ته د شی وخلپې او هغه زوی ته دې دعا کوه چا چې سره کومک کړی دی. الله دې آباد ودان کړي، خدای دې آباد ودان کړي. خاوند تعالی دې هغه ځای کې ورسوي چې هغه ډډې کېښودل کېږي چې هر سړي دې کونډو یتیمانو سره کومک کړی، خدای دې ښه ورسره وکړي. الله دې کومک ورسره وکړي. خدای دې هغه ځای ورته ښه کړي چې اتنګ ځای پاک پروردګار چې هر چا ښه کړي. قدرمنو هیوادوالو، زمونږ ورور چې په ډنمارک عبدالبصیر یوسفي نومیږي، په ډنمارک کوپنهاګن ښار کې اوسېږي، هغې مرسته رالیږلې وه. په هغې باندې موږ دغه مواد واخیستل چې دې تاسو کتلی شئ چې صابون دی او واسلین دی او شامپو ده، پوډر دی، غوړي دي، مختلفه سودا ده. دا د یعنې دوه کورنۍ په دې یو کور کې دوه کورنۍ کونډې دي، یعنې دوه کوره کونډې دي او دا خوا دا د بل کورنۍ شوه. دا د هغه ورور مرسته وه چې عبدالبصیر ورور دی، په ډنمارک کوپنهاګن کې اوسېږي، د خپل ملګرو نه چنده راټوله کړې وه. ملګري ورسره په یو ځای کې کار کوي چې د ترک نه دي، ترک هېواد نه دي، د پاکستان نه دي. نو الله تعالی دې ورته اجرونه ورکړي چې خپل افغانانو سره کومک وکړو تر څو پورې خپل افغانان په خپل لاسونو کې ونیسو. نو زموږ د وایبر او د واټساپ او د ایمو شمېرې دي 0039 88 116 شپېته. که نور څه نه وي ویډیو شیر کړئ، نور هېوادوال هم خبر شي چې خپلو هېوادوالو سره مرسته او کومک وکړي. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا حاضرېږم.
د خدای پاک.